آیا خبر یاست چې افغانستان ته موټر کله راغی؟ کیسه یې په زړه پورې ده. هغه وخت چې کله سفر پر حیواناتو کېده، که څوک به له کابل نه تر هندوستانه تلل، پر آس به یې په 9 شپو ورځو کې دا اوږد سفر پای ته رساوه. 1915 زیږدیز کال و چې امیر حبیب الله خان ته د هند نایب السلطنه لخوا د ډیملر په نوم لومړنی موټر ډالۍ شو. دا موټر له انګلستانه هند ته او له هغه ځایه بیا افغانستان ته راوړل شو. خو جالبه دا وه چې کابل ته د رسیدو لپاره د غوایانو په وسیله راکش کړی شو. کله به چې د امیر حبیب الله خان موټر له یو ځای نه بل ځای ته روان شو، خلک به ورته د بامونو سره ته وختل او دې عجیب شي ته به یې په حیرانۍ کتل. کله چې په 1819 زیږدیز کال الماني مخترع کارل وون رایس بایسیکل ته ورته یوه وسیله جوړه کړه، خلکو ورته مصنوعي آس وایه، ځکه چې تر دې وړاندې یوازې پر حیواناتو سپرېدل لیدلي وو. په افغانستان کې هم د موټر په راتګ بېلابېلې کیسې او افسانې جوړې شوې. ځینو خلکو دا فکر کاوه چې دا وسیله به هم لکه آس او یا بل حیوان په شان واښه خوري. هغه وخت موټر نه پیټرول خوړل، نه ډیزل او ګاز، بلکې د ډبرو سکاره پکې سوځېدل او له همدغه بخاره به موټر حرکت کاوه. د دې موټر څراغونه هم بیخي ځانګړي وو، یوه شیشه‌یي پوښل شوې صندوقچه چې ماښام به یې په دروازه پرانیستل کېده او په ګوګړ به ورته اور بلول کېده چې څراغونو یې ډیره تیزه رڼا کوله. د امیر حبیب الله خان موټر ځانګړی غږ او هارن درلود چې خلکو به له لرې پیژانده او ویل به یې د امیر صاحب غرازه راغله. په دې موټر کې د ناستې ځایونه هم معلوم وو. شهزادګان به پر پایدانونو ناست وو، د دربار غړي به شاته سیټ کې کېناستل او نور خلک به د موټر تر شا روان وو. د همدې موټر له راتګ سره په افغانستان کې د سړک جوړولو فکر پیدا شو، ځکه موټر لار او سړک ته اړتیا درلوده. همدا و چې د راهسازۍ کنډک جوړ شو او د سړکونو د جوړولو چارې پیل شوې. هغه وخت اوسنۍ ماشینري نه وه، فیلان به یې کارول، ځمکه به یې پرې کله کوله او بیا به یې تیږې او شګې پکې اچولې چې لاره ښه کلکه شي. ورو ورو موټرونه زیات شول او امیر حبیب الله خان 93 کسان د حرفوي زده کړو لپاره له هیواده بهر ولېږل، چې 26 کسان پکې د موټر چلونې لپاره ټاکل شوي وو. خو ویل کېږي د تاریخ دا نادر موټر د حبیب الله کلکاني د واکمنۍ پر مهال له ارګه وایستل شو، وروسته خراب شو او د واورو او بارانونو له امله له کاره ولوېد. بیا د دارالامان ماڼۍ څنګ ته یوړل شو او بالاخره د حفیظ الله امین د وژنې پر ورځ د روسانو لخوا وسوځول شو او د امیر صاحب غرازه موټر چې له انګلستان څخه راوړل شوی و د روس په لمبو کې وسوځېده.